افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو په تړاو تر ریپورټونو وروسته چې استرالیا حکومت هم ټکان ورکوونکي وبلل، اوس د نورو هیوادونو د پوځیانو لخوا د جنگي جنایتونو د څېړل کېدو غوښتنې مطرح کیږي. د استرالیا حکومت ومنله چې د دوی سرتیرو په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي او د څېړل شویو قضیو له جملې تر اوسه د استرالیایي ځواکونو لخوا د 19 ملکي افغانانو د وژل کېدو پیښې تایید شوي دي. د چارو شنونکي وایي چې پر استرالیا سربیر امریکا او ګڼو نورو هیوادونو د ناټو په چوکاټ کې افغانستان کې سرتیري درلودل چې د بېګناه افغانانو په وژلو تورن دي. دوی وایي چې د استرالیایي ځواکونو په څیر د نورو هیوادونو سرتیرو هم بېګناه کسان وژلي چې باید نړیواله محکمه یې دوسیې وڅیړي. ټولو هغو هیوادو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې سرتیري میشت وه او سرتیري یې بېګناه افغانان وژلي دي، ظلم یې کړی دی، وحشت یې کړی، دهشت یې کړی دی. هغه باید ټوله محکمه سي او د دوی خپل قانون باندې تطبیق سي. دغه 40 هیوادونه چې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې راغلي او د امریکا په مشرۍ باندې د ټولو هیوادونو په خپل وار سره دلته جنگي جنایتونه کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې برخه کې اقدام وکړي. امریکایي ځواکونو هم په افغانستان کې ډیر جنگي جنایتونه ترسره کړي چې افغانان د هغو مجرمو سرتیرو د محاکمه کېدو غوښتنه هم کوي. د امریکایي ځواکونو د جنگي جنایتونو یوه بیلګه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي کسانو وژل کېدل دي. په 2012 کال کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو له یو کم څخه یو سرتیري د شپې لخوا د ملکي خلکو کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان لومړی په ډزو سره وژني او بیا وروسته اور ورته کوي. د ملي شورا غړي وایي چې بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې ډیر بېګناه افغانان وژلي چې دا اقدامات د بشر ضد جنایت دی او باید خپلو کړنو په سزا ورسیږي. نیروهای ناتو از ایالات متحده امریکا شروع تا سایر همکاران ناتو که در افغانستان بودند مرتکب جنایات جنگی شدند، اینها باید مطابق قوانین بین المللی محاکمه شوند. د شاولی کوټ په مربوطاتو کې یو کوچنی د دوی سره په تیاره کې سپی ورسره و، دا کوچنی په دغه سپو وخوړی. نه یوازې استرالیایي عسکر بلکې ټول هغه عساکر چې په افغانستان کې دلته دوی دغه لرل دخیل او دلته راغلي او کومه پروسه کې دوی شامل دوی باید ټول دغه برخه کې د دوی نه تحقیق ترسره شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د بېګناه افغانانو وژل کېدو په اړه د استرالیا حکومت په داسې حال کې د خپلو پوځیانو پر جنگي جنایتونو اعتراف کوي او له افغانانو بخښنه غواړي چې د امریکا په شمول د نورو هیوادونو پوځیان هم په ورته جنایتونو تورن دي. خو امریکا د جنگي جرمونو د څېړنې نړیوالې محکمې ته اجازه نه ورکوي څو افغانستان کې د سرتیرو د جنگي جنایتونو په تړاو څېړنې وکړي.